26 سایت جدید شرکت مخابراتی سلام در شماره از ولسوالی‌های ولایت غزنی به بهره برداری سپرده شد. اقدامی که دسترسی شهروندان به خدمات مخابراتی و اینترنتی را بهبود بخشیده است. مسئولان وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در این ولایت میگویند که در سطح کشور 560 سایت مخابراتی ساخته شده که از این میان 26 سایت آن در ولایت غزنی می باشد. د ټول هیواد لپاره بیا په مشخص ډول هغه سیمې چې له مخابراتي خدمتونو بې برخې وي د هغې دپاره تقریبا 560 مخابراتي سایټونه په نظر کې ونیول چې له دې ډلې 26 مخابراتي سایټونه غزني ولایت ته ځانګړي شوي وو. بیا د غزني ولایت هغه سیمې چې په مطلق ډول باندې محرومې وي او هلته مخابراتي خدمات موجود نه وو، د دې دپاره دغه چاره پیل شوې وه. به گفته مسئولان وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در تلاش است تا قیمت‌های مخابراتی را نیز کاهش دهد. و در سال 2025 اول جنوری وزارت مخابرات ریاست اترا قیمت‌های جدید از طریق یک کنفرانس مطبوعاتی به مردم ارائه نمود که با اساس از او یک سقف جدید دیگه تعیین شد و فعلا 1 جی بی اینترنت در افغانستان با اساس سقفی که تعیین شده 95 افغانی است و همچنان در بخش مکالمات قیمت‌های آن نت قبلا پیش از سقف که در افغانستان تعیین نشده بود قیمت‌های آن نت بیشتر از 3 افغانی الی 3.5 افغانی بود که در سقف اول برشان قیمت تقریبا 1.85 افغانی تعیین شد و فعلا برشان 1.30 افغانی تعیین شده. در همین حال باشندگان محل از ساخت این سایت های ابراز خرسندی کرده و میگویند که پیش از این با مشکلات جدی در بخش مخابرات روبرو بودند اما اکنون این مشکلات تا حد زیادی حل شده است. زه خپله یو تعجب مثال درکوم چې کله به یو وایس مسیج چېرته لیږل نو ما وزرم ډېر د یاري به بام ته ختم خو اوس لله الحمد د سایټو په جوړېدو سره په کور کې ناست یو یعنې هم انټرنیټ کار کوي هم تلیفون کار کوي یعنی خلق له سهولتو سره زیات سهولتونه ورته برابر شوي دي. له دې خو بیخي زیات موږ خوشحاله یو او مخکې موږ ستونزې وې بامو کې به بامو ته به خاتو یا بالته موږ مثال واتساپ و دا شیان کاتو او ثبتیانې به کولې کته یو څه کار نه کوه اوس په عین حال کې کوټو کې هر ځای کار کوي نو ډېر ځین خوشحاله یو. گسترش شبکه‌های مخابراتی در ولایت غزنی در حال ادامه دارد که پیش از این شمار از ولسوالی‌های این ولایت با کمبود پوشش مخابراتی روبرو بودند، مشکلی که با بهره برداری سایت‌های جدید تا حد زیادی کاهش خواهد یافت.